تاسو ته مرګ پکار دی ای د اسلامي نړۍ رهبرانو. تاسو د سپیڅلي امت مشران یاست. آیا تاسو د اسلام د مبارک دین ساتونکي یاست؟ آیا تاسو د دې ملت زعیمان یاست؟ نه، تاسو د تاریخ تر ټولو بدمرغه، شرمېدلي او بې غیرته خاینان یاست. زه نه غواړم تاسو ته محترم مشران ووایم، ځکه مشري غیرت غواړي، زړه غواړي، همت غواړي، شجاعت غواړي، میړانه غواړي، اتحاد غواړي، د حق ملګرتیا غواړي، د باطل دشمني غواړي، د مظلوم ترڅنګ درېدل غواړي، د ظالم مخ په سپیړه وهل غواړي، سیاست غواړي، دلیري غواړي، او تاسو له دې ټولو بې برخې یاست. موږ نور ستړي شو، نن نه تاسو ته د غندنې زارۍ کوو، نه د عذر غوښتنه کوو، بلکې پر تاسو لعنت وایو. تاسو ته مرګ پکار دی ای د اسلامي امت بې غیرته بچهانو، شتمنو او واکمنو. تاسو په سرو زرو ماڼیو کې ناست یاست، خو د فلسطین ماشومان له لوږې مري. تاسو د شاندارو مجلسونو او نرمو تختونو نه خوند اخلئ، خو د غزې میرمنې د خپلو ماشومانو د جسدونو ټوټې راټولوي. تاسو د نړۍ مستبدینو ته د سولې لاسونه زغوئ، خو د امت مظلومان مو یوازې پرېښي دي. د غزې ماشومان، ښځې او نر هره ورځ له لوږې مري، خو ته ورځ په ورځ بند پر بند چاغېږې او سرخېږې. ستا دسترخوان د نعمتونو نه ډک دی، خو د فلسطیني ماشوم خوله د وینو نه. ته د تخت پر نرمه تکیه یې، خو د غزې خلک د بمونو پر خاورو پرېوتي دي. تاسو ته مرګ پکار دی، ځکه چې تاسو د نړۍ تر ټولو سپېڅلي حرمونه اداره کوئ، خو د مسجد اقصا چغې نه اورئ. تاسو ته مرګ پکار دی، ځکه چې تاسو ځانونه د مسلمانانو مشران بولئ، خو ستاسو د شرم تاریخ ته چې وکتل شي، یوازې غلامي، بېغیرتي او خیانت پکې موندل کیږي. نن د فلسطین خاوره د وینو حمام جوړ شوی، نن د غزې ښارونه د بمونو اور ته تسلیم دي، نن ماشومان د خپلو میندو او پلرونو د بدن ټوټې په خپل لاسو راټولوي، نن بېوسه کونډې د اسمان لور ته چغې وهي، خو تاسو غلي یاست، تاسو ړانده یاست، تاسو کاڼه یاست. د فلسطیني وګړو وینې دې تویېږي، خو تا پخوا غندنه کوله، بیا دې سخته غندنه کوله، او اوس بیا تر ټولو په سختو ټکو غندنه کوي. تا ته د هغه شرم او عار بس دی. نړۍ څه کوي او ته غندنه کوه؟ آیا ستا تر ټولو سختې غندنې د یو یتیم زخم وتړلو؟ آیا ستا پرېکنده اعلامیې د یوې کونډې له سترګو اوښکې پاکې کړې؟ نه، ته یوازې غندې، ځکه بل هیڅ غیرتي لار نه لرې. زه تاسو ته د فلسطین د یتیمانو، د مظلومو زړونو او د ماچو کورونو په نوم وایم، بس دی، دا شرم نور بس دی، دا بېغیرتي نور بس ده. یا خو عزت پیدا کړي، یا له دې نړۍ سترګې پټې کړئ. تاسو ته مرګ پکار دی، که نن د امت زامن یو موټی وایي، که نن ستاسو په رګونو کې د خالد بن ولید، سلطان صلاح الدین ایوبي او عمر مختار وینه روانه وای، که نن تاسو د خپل وجدان چیغې اورېدلی، نو فلسطین به یتیم نه وای، غزه به د وینو سیند نه وای، قدس به محاصره نه وای. ای د اسلامي امت منافق واکمنانو، که تاسو ته د خدای نه شرم نه درځي، د تاریخ نه خو وډار شئ. تاریخ به مو داسې ولیکي، دا هغه منافقانو چې د امت د رهبرۍ دعوه یې کوله، خو خپل مظلوم ورور یې د ظالمانو مخ ته یوازې پرېښود. زه نن تاسو ته نه سوال کوم، نه عذر، زه پر تاسو لعنت وایم. زه وایم تاسو ته مرګ پکار